قدرمنو ملګرو السلام علیکم. موږ یو ور بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو له خپل پیجه له موږ سره دا وخت سنګر معشق پردیس دی چې پر عبدالباقي جان یو بله نوې غزل ویلې ده. نو سنګر معشق پردیس له موږ سره دغه سندره شریکوي او تاسو بالله اورئ. د پوښتنه کوو چې دا غزل دې څنګه راویلې ده؟ اوس دا رایاد چې سړی ته راسه عبدالباقي په خدمت کې بیا یې دا نه ووایي نو دا ځوانان بیا م اوري او که څوک اشکار لږ به ترس ورېس نه. باقي جانه څنګه ده؟ هو ډېر ښه ده. دی هر ټیم زما سره ډېر په خدمت کې همکار یي. هر کله زه په یاد یم او نور هم دی وایي چې نور غزلې به هم زه جوړوم وایم بیا سته ژوندی زه هر کله همکار یم او دی ډېر ښایسته فنکار او له موږ سره اجي جمعه خان بادزی صاحب سلامونه درته وایي. په ګاډۍ کې چې موږ سره سپاره وو یاد دی؟ او ما ښه په یاد هغه کلب پسې ولاړو کلب ورته زموږ له خوا هم ډېر ډېر سلامونه قبول کړه. نو موږ غزله شروع کوو.
دا خو یو ښایسته سندره د ماشک پردیس سنگر ماشک پردیس ورور. نو له تاسو یو جان مننه چې تاسو باقي جان یاد ساتئ. باقي جان خو نو اوس د ټولې نړۍ ورور دی، د ټولې نړۍ بچی دی. او واقعي باقي جان داسې دردمن شوی دی چې الله پاک دی بیا په دنیا کې که مسلمان وي او که کافر داسې خدای نه دردمنوي. نو او بیا موږ دغه ته هم سلام پیښو باقي جان ته چې هغه دونې غټ درد دونې پر خوشحالي او په دونې غټ خندا پیشانې باندې مطلب دا درد د چې دی صبر کړی دی. نو خلک چې دی سلامونه درته وایي. یو چې دی یعقوب خان په کشلاق کې کور دی، یعقوب خان سلامونه درته وایي. وعلیکم السلام زموږ طرف ډېر ډېر سلامونه ورته کوم. نو بس دغه دی نو بس ویډیو به ختمه کړو. ختم کړه. الله تشکر.